پښتونخوا مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال وایي له خپل میړه جاوید فضا سره یې عادي ژوند بیرته پیل کړی دی. په دې وروستیو کې پر خواله رسنیو د دوی یوه ویډیو خپره شوه چې جاوید فضا پکې نازیه اقبال ته طلاق ورکوه. اوس دا هنرمند جوړوي چې هغه ویډیو یې یوه ملګري په ناپوهېدلي یا پوهېدلي ډول د دوی له غوښتنې پرته خپره کړې وه. سلمان میا له دوی سره خبرې کړې دي او لومړی یې د اولادونو په تړاو پوښتلي. چې دی 2 جنکۍ دي او 4 هلکان دي او ژوند زندګي د تیریږي. زما خو کوشش دا دی چې زه په خپل بچو ښه تعلیم وکړم او چېرته هغه غلط فهمۍ کې هم د فیلډ ته یې راونړم. خلک مطلب دا ستاسو دا د کورنۍ فیصله ده چې تاسو به خپل زما خو دې هنر ته نه راولئ. زما خو چې کومه پورې زه ژوندی یم زما بچي به نه راځي، ځکه چې موږ دومره تکلیفونه ګورو. مونږ خدمت کوو عوام دپاره، خدمت کوو وطن دپاره، الټه مونږ ته خلک غلط نومونه اخلي. هغه د چا خبره وي رات گئی باد گئی چې وروره پروګرام یې ختم شو وي دا ډمان دی او چې کله راشي وي عزتدار او وله فنکاران راغله هنرمندان. دا زه دې ته حیران یم چې عزت ورکوئ. مونږ خو ستاسو خوشحالۍ دپاره ځکه زمونږ کور کې مړې پرته وي مونږ هغه پرېږدو زه ستاسو کور کې راځو ګانې کوو. تا دوی خبره هم کوي زما 2 لوڼو باندې چې کومه صدمه تېره شو هغوی په د کمې صدمې شکار دي. ما دې ملک ته راوستل په پاکستان کې په سکول کې اوس ته خپله ووایه د خدای دپاره ته ووایه چې د سکولونو نه هغه غریبانان یې وویستئ د هغوی په سکول کې ګناه څه وه؟ ولې ویستئ؟ چې دوی سره دا کار داسې شوی دی. زه په سرو سترګو د سکول نه په ژړا وتې یم. زما بچي غواړي مونږ تعلیم وکړو. زما مشره لور وایي زه غواړم تعلیم وکړم، زه ججه جوړه شم، زه د خپل ملک د قوم خدمت وکړم. زما دغه شان دا بله لور وایي زه ډاکټره جوړېږم. زه د قوم نو چې تعلیم دې نه وي نو ته به څنګه جج او ډاکټر جوړېږي؟ زه مجبوره وم زه دلته رالم ما خپلو بچو باندې تعلیم وکړو. داسې ډېرې مسلې ډېرې خبرې، خو نن زه دا خبره کوم چې دا زما اخري او اولنۍ خبرې دي زما د کور په باره کې. ټول خلک دې ښه په ګلو غوږونو دا واوري. دې نه بعد به صرف زما سندرې زما د فن په اړه خبرې وي. بس زه خو دا اکثر وایم چې دا شکر دی چې دا رزق د انسان په لاس کې نه دی، دا مرګ د انسان په لاس کې نه دی. که نه په دې دنیا کې چې د چا څوک بدي شو بس هغې به د ولږې مړه کېدل روټۍ به یې نه ورکوله. د چا څوک بدي شو کورونو کې به یې نه پاتې کول، په سړکونو د پاسه به ګرځېدل. دا شکر دی چې دا هر څه د الله په لاس کې دي. زه په دې ډېره شکر ګزار یم د الله نه. تېر شوي یو انټرویو ته راځم. ما تاسو سره یو انټرویو کړی و په هغې کې ډېر د انټرویو نه پس بیا ډېرې نیوکې وشوې. خلکو ډېر دغه وکړو چې نازیه اقبال چې کله انګلینډ ته راغله نو د وطن په باره کې ده وویل، د پاکستان په باره کې چې هلته د امنیت مسلې دي، هنرمندو ته ډېر مسلې دي. خلکو وایي چې هنرمند خو هلته نور هم ډېر زیات دي، کار هم کوي لګیا دي، هغوی هم ژوند کوي. دا خو لاړه هلته او بیا دې مطلب داسې قسمه بیانونه ورکړه. د دې باره کې څه ویل غواړئ؟ سلمان دې ټولو دنیا ته دې ټولو خلکو ته پته ده چې څومره ښې فنکارانې زموږ ووجلی شوې په پاکستان کې. د هغې تپوس تر نن تاریخه پورې چا ونه کړو. څومره فنکاران اوس پراته دي د روټۍ د رزق دره کې نه لګي، د هغې تپوس څوک نه کوي. ښه میل فیمیل اکټران موسیقاران دا ټول زه دا خو پرېږده. په دې ټولو زه ډېره زیاته خفه کېږم ځکه چې موږ د یو فیلډ خلک یو نو موږ له پکار ده چې په یو بل خفه شي. تحفظ صرف د سر نه وي، تحفظ د بچو وي، د راتلونکي ژوند وي. په هره خبره کې تحفظ پکار دی چې بنده سوچ وکړي د تحفظ. ما صرف دلته رالم د خپل ملک د امنیت د تحفظ خبره مې وکړه نو دا بده خبره ده. د ماشومانو په باره کې تا مفتي ووی او جاوید هم ووی، څه پلانونه لرئ؟ ته وایې ښه ملک ته م راوستل، ښه ژوندونه وله ورکوو، څه پلانونه ورته دي ذهن کې مو ته څه ایښي دي؟ ته وایې هنرمندان هم ترې نه جوړومه. یاره زما خو خپل چې شوقي که نه زه خو دې فنډ ته خو چې کومه پوره زه ژوندی یم دا یو هم نه پرېږدم. دا مونږ دومره لانجې کونجې ګورو را روان دی، د اوس نه نه دی 15 کال همدغه لانجې دي کونجې دي، یو خبر وکړه بل خبر وکړه. زه غواړم زما بچي ښه ایجوکیټډ شي، ښه تعلیمونه وکړي، په خپل خوښه دې فیلډ ته یې نه پرېږدم چې کومه پورې زه ژوندی یم دې ته یې نه پرېږدم. ډاکټران جوړ شي، انجینران جوړ شي، جرنالست جوړ شي، په خپل خوښه چې څه کوي کوي. خو زما دا اراده ده چې مونږ تعلیم نه دی کړی. نن مونږ ساله خبره ما تعلیم نه دی کړی، خپل ځان درته یادوم. ما که تعلیم کړی وی، ما ښه ایجوکیټډ زه وی نو نن ما خو به دا فن نه کول، یو ځای کې به مې خپل جاب به کول، چا سره به مې کار نه وی. زه چې اوس هم لږ معمولي لایف راشم خلک کنځلې شروع کړي.
دا کومې خبرې چې تاسو وکړې د مشکلات او د مختلف قسمه ستونزې او دا قصې په هنر د نازیې دا اثر نه اچوي؟ ما خو د خپل هنر د دې خبرو لکه کمې چې د غیرت خبرې دي که نه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې یاره ما د خپل قام د لوڼو دپاره آواز اوچت کو نو په هغې کې ما خپل هنر ته ځکه ونه کتل چې ما ته پته وه چې زما مینوال زما پښتانه ما سره دومره مینه لري چې زما خبرې ته به غوږ ږدي زما په مقصد به ځان پوهوي هغوی به ما سره ودرېږي کم قیامت چې په ما تیر شو نو دا یوه تورسرې یوه ښځه یوه مور محسوسولی شي د چا نه چې بچي پیدا دي د چا چې خاوند وي د چا کور وي نو دا یوه ښځه محسوسولی شي څه چې په ما تیر شو زه هغه بیانول نه غواړم خو صرف دا ویم چې الله دې د هیڅ چا جالې نه ورانې او زما بچي دي زه دا نه غواړم چې زما بچي وجاړي او ما ته ووایي چې زما بابا څه شو نازیې داسې امید شته چې دا هر څه بس په شا واچوي او د یو ښه ژوند د یو ښه سفر مخکې تګلاره وګوري؟ بلکل همدغه امید مې شته او د خپلو ټولو مینوالو نه مې همدغه امید دی چې زما په دې خبرو به عمل کوي او زما په دې خبرو به یقین کوي او انشاءالله دې نه بعد به زما مینوال هم داسې څه سوال څه خبره به نه کوي. د پښتونخوا مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال او میړی و.